بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فلذلك فليتنافس المتنافسون. الله سبحانه وتعالى د جنت نعمتونه ذکر کړي او قسم نعمتونه ذکر کړي. دا غیر استی فرمایلی چې ای بنده په داسې نعمتونو کې خو باید رغبت وکړي، رغبت کوونکي د داسې نعمتونو د حاصلولو لپاره خو باید مینه وکړي او رغبت وکړي او سیلي وکړي، سیلي کوونکي. زما عزتمندو، کوشش کول پکار دی چې هغه اسباب اختیارول پکار دی د کوم په وجه باندې چې الله سبحانه وتعالی په خپل فضل و کرم سره دا نعمتونه انسان ته ورکوي، جنتونه ورکوي، خپل رضا ورکوي. هغه اسباب ذکر کېدل مختلف. په دغه اسبابو کې یو سبب دا هم دی چې من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى. چا چې د الله سبحانه وتعالى د رضا لپاره څلوېښت ورځې په جمع باندې لمونځ وکړه، داسې جمع باندې لمونځ چې اولنی تکبیر د امام سره رالاندې کړي، نو داسې انسان چې د الله سبحانه وتعالی داسې مؤمن ته، داسې مسلمان ته دوه نعمتونه ورکوي. یو نعمت دا ورکوي چې له اور نه بچ کوي، دا ډېر لوی نعمت دی. او بل نعمت دا ورکوي چې د منافقت نه بچ کوي، او دا هم ډېر لوی نعمت دی، ځکه چې انسان د منافقت نه بچ شه نو الله سبحانه وتعالی جنت ته رسوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي: من صلى لله 40 يوما في جماعة. چا چې د الله سبحانه وتعالی د رضا لپاره څلوېښت ورځې په جمع سره لمونځ وکړي، ځکه چې د الله رضا پکې نه وي نو بیا چې هر څومره اعمال وي فایده نه کوي، ځکه دا فرمایي چې لله. او داسې جمع باندې لمونځ وکړي چې یدرک التکبیرة الاولى، د امام سره لومړنی تکبیر په هر لمانځه کې هغه رالاندې کوي، نو کتب له براءتان. الله سبحانه وتعالی به د ده لپاره دوه براءته ولیکي، یعنی دوه خلاصون به وله ولیکي. یو چې دی براءة من النار، یو خلاصون به وله ولیکي د اور نه، چې دا بنده بس دا د اور نه بچ، دا د اور نه محفوظ، دا ډېر لوی نعمت دی. و براءة من النفاق، او بل بچاو او خلاصون به وله د منافقت نه ولیکي، چې دا سړی د منافقت نه محفوظ، دا مؤمن د منافقت نه محفوظ، او دا مؤمن د اور نه محفوظ. زما عزتمندو، د لمانځه اهتمام خصوصا او همدارنګه د لمانځه اهتمام په جمع سره، او بیا که انسان کوشش وکړي چې څلوېښت ورځې داسې لمونځ وکړي چې اولنی تکبیر، لومړی تکبیر د امام سره رالاندې کړي، نو دا ښکلي نعمتونه به ورته الله سبحانه وتعالی ورکړي چې د اور نه به بچ کړي او د منافقت نه به بچ کړي. الله سبحانه وتعالی دې موږ تاسو د اور او د منافقت نه بچ کړي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.